خیرات. ډېر غټ سړی مړ و او په بدرګه کې ډېر پسونه، غوایان او چرګان حلال شول. دا خیرات ډېر لوی او زورور خیرات و چې د شاهانه مېلمستیا رنګ یې درلود. د خیرات د انتظام لپاره ډېر خلک مقرر وو او ډېرو ښو اشپزانو پخلی کاوه. د خدای پاک د رضا لپاره راز راز نعمتونه او هر رنګه طعامونه تیار شول. خلک لکه میلمانه په دعوتنامو راوبلل شول او د هر چا ځای معلوم و. هغه چې په ګړندیو ګاډیو کې راغلل دننه قصر ته ننوتل. د خانانو او ملکانو لپاره خپل ځای و. مامورین او مرزایان ګوښې ته ناست وو. د سوداګرو او زمیندارو لپاره بل ځای جوړ شوی و. هر چا ته د هغه په اندازه برابره ډوډۍ راتله. د هر چا درجه او مرتبه معلومه وه. د عامو وګړو لپاره غټې وریجې وې او له معتبرو کسانو څخه بیل ناست وو. ځینې خواران او فقیران که څه هم وږي پاته شول او چا هلته پرې نه ښودل، مګر د آب او عزت خلک په ډېر ښه شان وزر شول او د زورورو قدر او عزت پوره سو. د دې خیرات کیسې تر ډېره وخته کېدلې او هر چا به ویل چې ډېر زورور خیرات و، ډېر پیسې پکښې ولګېدې. هلته یو ړوند او یو شل هم ناست و. هغوی وویل افسوس چې زموږ برخه پکې نه وه.